طالبانو د افغان انجونو د هیلو زده کړو او راتلونکي پر ثابت روسي او مضبوط میخونه ټک وهل. طالبانو په خپل نوي فرمان کې د انجونو د زده کړو پر اړه کوم اقدام کړی، افغان انجونو په ټوله کې افغانانو ته څومره زیان وراوړي، سیاسي مشرانو او د ښځو د حقوقو مدافعینو کوم غبرګونونه ښودلي، د دې فرمان له لارې چاته ګټه رسیږي. د دې ټولو پوښتنو ځواب په دې ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخوند په خپل نوي فرمان کې په طبي علومو انسټیټیوټونو کې د ښځو او نجونو په زده کړو هم بندیز ولګاوه او رسما بیګمه هم یاد فرمان د لوړو زده کړو د وزارت علمي مرستیال له رسنیو سره شریک کړ. زموږ د دې ویډیو د لومړۍ پوښتنې ځواب دا دی چې په دې فرمان کې راغلي نور هیڅ طبي علومو دولتي او شخصي انسټیټیوټ اجازه نه لري چې په خپلو لړیو کې ښځینه زده کړیالانو ته داخله ورکړي. د دې فرمان په تعقیب کې د انجونو لپاره ځانګړې رشته قابلګي هم شته چې نور به ښځې قابلګي هم نه کوي، مطلب نور به د ولادت او زیږون زده کړې هم نه کوي. په تمامه معنا ښځه د کور د څلورو دیوالونو اسیر او زنداني وبلل شوه، که مري او که رغېږي خو له کوره به بهر نه راوځي. موږ د دوهمې پوښتنې ځواب دا دی چې دې کار افغان ښځو ته ستره صدمه ورسوله، یا به مجبوریږي چې پردیو هېوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي او یا به له خپل عزت تېرېږي او خپل عورت به یو نارینه ډاکټر ته ورښایي. ټولو هېوادوالو ته یې صدمه دا ده چې عزت به یې تار تار شي، ځکه د نجونو له عادي ناروغیو ورهاخوا داسې ناروغۍ شته چې یوازې ښځینه ډاکټر ته ښایي او هغه هم تر ډیر د عزت ویر او حیا موجوده وي. نو تاسو تصور وکړئ که دا کار یو نارینه ډاکټر وکړي نو زموږ او ستاسو عزت به څه وي. د درېیمې پوښتنې ځواب دا دی چې په سوشل میډیا او نړیوالو رسنیو دا فرمان د یو شمېر سیاسي څیرو او د ښځو چارو بنسټونو په کلکه وخنده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې جدي عکس العمل وښیي. خو اوس به نړیوال طالبانو ته د یو وږي دښمن په توګه درېږي او حتی د دوی د نظام د ړنګولو ویر هم پیدا شوه. فکر وکړئ چې دا به د اسلامي امارت لپاره څومره زیانمنه تمامه شي. او د روسۍ پوښتنې ځواب دا دی چې دا کار د پاکستان په خوښه شوی. دلته پاکستان اقتصادي اهداف لري او دوی په دې کار سره په ویزا، روغتیايي خدمتونو او نورو برخو کې له افغانانو میلیونونه پیسې ترلاسه کوي او خپل قرض به پرې خلاصوي. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. له ملتیا مو نړۍ مننه. سربیا ښې چارې.